ننګرهار کې د عامه روغتیا ریاست ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یا یونیسف د استازو ولایت مقام امنیه قومندانۍ او یو شمېر نورو دولتي ادارو د مسؤلینو له لوري د پولیو څلور ورځنی کمپاین پرانیسته وشوه. مسؤلین وایي دغه کمپاین چې سبا دوشنبه په ټوله ختیځه سیمه کې پیلېږي تر پنجشنبې ورځې به دوام وکړي چې له مخې به یې 1480 له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته واکسین او د ویټامین ای ګولۍ تطبیق شي. ختیځ زون کې چې زموږ د هدف وړ ماشومان دي هغه 14 لکه او 14,000 په شاوخوا کې زموږ د هدف وړ ماشومان دي. کمپاین به زموږ څلور ورځې ادامه ولري چې د دې د پولیو واکسینو ترڅنګ به موږ ویټامین ای هم تطبیقیږي چې هغه د شری د واقعیتو په کمولو کې همدارنګه د غي د مړینې په کمولو کې او د شبکورې په کموالي کې هغه مرسته کوي چې هغه 2 نوري او هغه ماشومان چې عمر یې د شپږ میاشتو څخه پورته وي تر یو کال پورې هغوی ته تطبیقیږي او د یو کال څخه چې عمرونه تر 15 کلنې پورې وي هغوی ته لپاره خپل اندازه باندې واکسینونه هغه تطبیقیږي. په همدې حال کې د دغه ولایت د عامه روغتیا ریاست مسؤلین بیا د ننګرهار په خار ولسوالیو کې د پولیو واکسینونو د ساحې د پراخوالي خبره کوي او زیاتوي چې ګڼې هغه سیمې اوس تر پوښښ لاندې راوستي کومې چې په تیر کې ترې بې برخې وي. په ننګرهار کې 8 لکه ماشومان به تطبیقیږي او په ختیځو په ټولو کې د سنیمونه نیول تر 14 لکو پورې ماشومان به کېږي واکسین کېږي. ټول ولسوالۍ کې کمپاینونه روان دي، ټول ولسوالیو ته ټیمونه ځي او هغه کې واکسین تطبیقیږي. موږ د سهار نه لرو چې هغه کې واکسین تطبیقیږي. دلته د ولایت مقام او امنیه قومندانۍ په ګډون د بیلابیلو ادارو استازو د پولیو کمپاین او دغه واکسین په ښه شان تطبیق برخه کې د هر اړخیزې همکارۍ ډاډ ورکړ او پر میندو او پلرونو یې غږ وکړ چې پر ټول 15 کلونو کم عمره ماشومان د واکسین او د ویټامین ای ګولۍ د ورته ورکړي. الحمدلله په ټول زون کې خصوصا په ننګرهار کې یو ځای داسې هم نشته چې هلته د پولیو واکسین هغه خدمات نه رسیږي او د صحت عامه ریاست سره په دغه برخه کې ولایت په کاملا او په پوره معنا باندې همکار دی او د همکارۍ اطمینان او ډاډ ورکوي. پرانیستې برخوا دلته د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یا یونیسف په مالی او تخنیکي همکارۍ د عامه روغتیا ریاست له لوري دغه ولایت خبريالانو او د بیلابیلو ادارو ویاندویانو ته د پولیو په اړه یو ورځنی ورکشاپ هم ورکړل شو. پولیو یو لاعلاجه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او ډیری پرې له 15 کلونو کم عمره ماشومان اخته کیږي او د دایمي فلج سبب ګرځي. روغتیا پالان وایي چې دغه ناروغۍ څخه د ژغورنې یوازینۍ لار د پولیو 2 څاڅکي واکسین کول دي، کوم چې میندې او پلرونه باید خپل ټول ماشومان په هر ځلې کمپاین کې هر ځلې واکسین کړي. سباون ساحل، وحدت نیوز، ننګرهار.